په دا عرض دی که لږ بې غیرتوب وکړو مخ شو بیا ډېر غیرتي نه کوې بیا وې هغه اثار نه وي په پټه خوله باندې غله ګرځي غله ته په دا وطن شه بېنانګه یی بې غیرته یی پنجابي په زور باندې مړی ما کوه دا ساغ بې غیرتوب دی په بې غیرتوب عزت څوک نه در کوي دا انتهایي ظالم خلق دی دا لوېدلی خلق دی که دغې فوج نه چا دا توقع وي چې دا چیرې موږ سره شګړه وکړو دا ځینې خلق ورته اسلامي فوج یایي څوک ورته د اسلام قلعه یایي څوک ورته د جهاد څه یایي هر څه چې وایي دغې 10 لاکه بنګالیون مسلمون مړه کړي دي دغې پلاکینه بلوچ مړ کړي دي دغې پلاکینه افغانون مړه کړي دي دغې پلاکینه پښتانه مسلمون مړ کړي دي زه ورسره اکشنه چیلنج ورکوه چې په 13 پوله کښې کا دمره مرګ د مسلمونې کافر کړی و یهودي کړی و امریکې کړی و اسرائیل کړی و زه چیلنج ورکوه په تعداد باندې چې په هغه ناز یو دغې فوج کړی دی د مسلمونو جو دهشتگردی ہے پیچھے پیچھے وردی ہے دہشتگردی ہے پیچھے پیچھے وردی ہے تو د مرګ د پوره چې څومره هټولي روغلي دي هغې لکه علمزیب کیسه د تکړه هغه ډېره سخته یوري کړې دو په مقابله کښې موږ دوه په یوه خوله نه سره څي دا ګوشي ګوشي پرېښول دي چې موږ دغې حالت ته رسېږي چې په دا رژه کښې په دا غورمه کښې نن د یوه لاش سره موږ کښېني دغه وطن سپین ږیری مشر هغه خلک چې د پوځ ډېر ور نږدې دی ډېر لرې دی دا غونډ یې ورویستی داسې قسم واقعي وویست په دا وطن کښې ډېرې کې ماحول جوړېږي ماحول د منډې ماحول چې دغه وطن نه ووځه د جنګ ماحول چې څومره ډېر ټیپک وخاستل شي جنګ جوړ شي په دا خوره باندې د جنګ یو تیوري شوې دو ویس د هغې جنګ د شریکولو د پوره دولت د تشدد واقعي کیږي نو اول غوښتنه په د خپل کلي علاقې کښې د موږ دا پیغام ورسویستی د زورورې ملګرتیا پرېږدستی دا هم ډېر غټ د نقصان سبب درته وګرځېږي ملګریه دلنواز تو ستا بار بار دا کیسه وشوه چې دا د سره اول واقعیا نه دو نه یې دا اول نیول دي نه یې د په خاندان شه دا اول مړی دی دغې فوج د لوسه دغې طالب د لوسه د ده نور هم شهیدون شوي دي دای هم نن په شهادت ورسېده کوششونه دا لګیا وي چې دی په ایده نه اول روخلوس شي دولت علاقې مشرونه یوه جرګه کړې ده د فوج سره شاه فیصل غازي پکښې نوست و دا ورته ویلي شوي دي چې موږ هم دغه کوشش کوي بېګناه دی چې زر یې در خلوص کي بیا د بېګناه دغه د څرنګه خلوصوي دا یې بلکل روخلوص کو خو لاش چې روواړ دلنواز مو اورېدلی وی د 15 کسان شهیدون شوي وي دغه ته به انصاف غوښته دا انصاف نن پاکستان ویر که چې انصاف څه شي ته یایي دا ورسره وشو دا ګوښ یې دلنواز خبره نه دو او دولته ځینې خلک دا هم خبره کوي چې ګڼه په تورو راونه دو زه یوه کیسه وضاحت درته کوو که نن ټوله دنیا لیکل سره وکړي چې منظوره ته او د تو خاندانو تر قیامته پره ټوله دنیا ظلمونه بخښلي یستی نو څه درته یایي کښلی ژوند وه در کوي چې څه غوړېستی او در کي خو په کوم مارو راغېرستی موږ ته دا نه دو قابله موږ د خپل قوم وطن په خاطرو هر سړی قرباني ته تیارېږي دولته موږ که د فوج یا طالب مخالفت کي هم په دغه بنیادینه کې چې مو سره باد کړي دي مو یې کور نه مړی شوی دی مو ته په چیک پوسټ باندې باد ویلې شوي دي دا نظریه صحیح نه دو
مو د وطن یوه بچي ته هم باد ویلي دي دا مو ته باد ویلل دي په خپل وطن زړه بدوي ځونه ووځي د ذات نه ووځي د دغې قوم او د دغې وطن فکر شریکوي دا علاقه یو تړین غوړي دا علاقه یو مثبت عمل غوړي نن د خپل پردي نوستي دلته که د خپل پردي ټول په یوه رایې وي که په یوه خبره اتفاق وي که دولت یې ښه وي که وطپوس یې ښه وي میږ ته دا ووایي میږ د دې وطن د یوه بچي د پوره قرباني میږ یې ورسره ښه وي که دغ دی نن دلته په دا نوي سره اتفاق بیا زه دا تجویز پیش کوم چې دلته مختلف خیلینه قبیلې ابودي استایي دلته ډېر غوټ غوټ نامونه یادېږي چې پلونکای مشر پلونکای مشر دا نوز ساړیک شو یو ټولای زه جوړ که نن به وروله شو آ سره روغونډ کې ستی کورانې دی شي ځوانونو علما دا ورسره شامل شي دا اف آی آر ته مشترکه د پیرا علاقې نه وفد جوړ کې ستی روش ستی وکیل صاحب دلته نوستی دا یې ولیکي دا کورانې سره معلومات شته دی بټویایي چې په مو دا نوم نه وخلي دی د خالي په کاغذ لیکل وکړو چې پلونکای 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 و نور دی میږ د علاقه ته پرېږدي نور یې میږ ورسره چبوي اف آی آر دا وشي او کسان دا ونیول شي که دا عمل نه کېږي دا وفد ته بیا قومي جرګه د ټول وطن مشترکارو وغوښته شي هغه ته را تفصیل بیان کړو چې مړاوي مې ها انصاف ښه نه رکوي بیا دا د ټول مشترکه آکه په کیم شکل شوي ها یو تړین دا جوړ شي یو لایحه عمل دا جوړ شي دا د قومي نه چې کیم دولت یې خیلینې فنډینه یشت دي څه شي یې پوره دي غونډ در وبوسي چې څومره خیلینه دي د چغمالینه هغه پرل یا د ټوله مسې دوی ده و ټول فنډینه ده په دوی کښېږ دي هر خیل چې دا مې دا در نه کوې اسلام آباد ته څې جی ایچ یو ته څې دا مې درته ایښی دی دغې وطن انصاف دپاره چې میږ ته پته ولګېږي چې قومي فنډ واقعي د قوم په غیرت استعمالېږي د کوم په ننګ استعمالېږي د نواز بخښونکی نه دی دغې انصاف په هر صورت باندې د خلق غوړي او د پی ټي ایم طرفه میشتو ټول پی ټي ایم یې دا اعلان ښه کوي چې سابول ماشوم چې رژه ګاډې شي په هغه نه 20 منټه بعد د باروان نه ټول خلکو روانېږي تر مولوي خان سوري پره دا ټول خلکو باروان ته ورته څیستی زر یوه غوټه احتجاجي ریلي هم د دغې په مخالفت ښه کېږي چې دا ظلم شوی دی زیاتی شوی دی انصاف ته وشي دا کیسه وپرېږدي نه که دام پرېښوله بیا مو اول خبره در یو دا کیس دی چې بیا ډېر داسې سپین ږیری وي ملک وي بل وي چې نن لوړ روغلی نه دی بیا خپل انجام ته خپل تیور شستی هره خبره وکړي خو عمل شو کمزوري نه پوتې کېږي زه نن توس ته آفرین یایې چې په دا غورمک شي په دا رژه کښې توس دلته نوست یستی دولته دا ګیله کېږي چې پاګړه ول چیرې دی که غونډ نه دي ډېر دی پاګړه وله در سره کښېني هو چې څوک کښېني هغه چې کلاک رو ودروي نو چې څومره خلک راټولېږي چې هر ټول کې دغې وطن د تحفظ خبره ده د خپل وطن د ځوانونو د مشرونو د عزت خبره ده او خلک توس په خپله خبره خو د عزت ژوند نه کمینده چا په یار ښه زیاړه درته کړې ده څوک کور ته در وښتی دی زیاړه درته کړې چا په چیک پوسټ ذلیل کړی یې د عزت ژوند نه کمینده عزت مرګ نه در لاورېږي دغه خلکې د عزت مرګ نه مینداوې ته چې زه په عزت مونه چیرې دا سړی په یې بکشه یې شو عزتمن سړی د عزتمنې کورانۍ نه تعلق لري د عزتمنې قبیلې نه تعلق لري تاریخ یې دی نن دی په داسې مرګ مړ و چې داسې څوک غله نه ویژني داسې ایلیا احسان الله احسان نه دی مړ کړی لکه دا یې چې پکې مرګ مړ کړی و داسې وړ وړ کمانډرون د طالبونه یا نه دي مړ کړي چې پکې مرګ باندې دی مړ کړو په دا دنیا کښې داسې سازو چا ولا ویر کړي دو هغه ورځ یې دغ فوج نه دي لیای ویره شوې چې په ریز ریز باندې به لاش ورته اچوه بارو د کلي خلکو ته پته ونه وه چې څوک مړ دی خدای کلي ولې یې مړ دي ټول کورونه په ژاړو وي چې که د میږ ول دی لارو چې ولې د ناپلونکای دی ځنه ډېر په ژاړو شولې ځنه ژاړو کمه شوله چا ولیده چې مو خپل دی چا ولیده چې امول نه دی د ظلم جبر واقعي دي په دغه ظلم جبر باندې خاموشي دغه ته که څوک ژوند یایي دغه ته که څوک ایشورتوبه یایي چې ګڼه ډېر ایشور یو دغه ته که څوک د ځون بچ کول یایي
دا د هر شی ورته ووایي یوه کیسه دی پوس یا بله هم ورته ووایي چې دا دای هم غټ بېغیرتوب په بېغیرتوب باندې نه څوک بچ کېږي نه څوک بچ شوي دي قومینه که بچ شوي دي دا په غیرت بچ شوي دي قومینه ته که عزت میندلی شوی دی دا په غیرت میندلی شوی دی خلق توس چې څومره زیات په دغه وطن غیرت کې ننګ کې دومره توس عزتمن جوړېږئ په 2013 نه اول یې څومره ذلیله ولستی بیا هم چې 15 احتجاجونه وکړل لږ معمولي واړی که غیرت هم وکړو بیا هم لږ کې عزت نه کمینده توس پکښې او د غیرت یو مثال درکو یوه بلوچه جلکې ویشتلې وه په کاناډا کښې چې کله یې راوړله بیا غونډ بلوچ کوم روډ ته ورته راووتو بیا یو اس ایچ او و پولیس افسر و دا چې کله تېرېدله درولې دا ته و چې خلک ځنې منې کوه دا یې ورته رومخشه شه د هغې قوم په سر شه ودرېده اول سلوټ د خپل ورته وکړو په دا باندې یې بیا نکاري ځنې ختم کړه بیا چې نکاري ختم کړه دا جامه په یوه کیسه پورې درته کړه بیا د نه چا پوښتنه وکړه چې اس ایچ او خو ډېره کښل یې نکاري د درخه ختم شوله څه یایې دا ورته ویل چې د رزق د ګاټلې ډېرې لیارې دي خو د قوم د ګاټلې پارې زمونه لیار واچوم یې کړله رزق خو زه درځي جوړ شه پاوې وګټو د رزق د ګاټلې لیارې امید د عزت د غیرت لیارې جوړوي بله خبره درته کو پښتین بې غیرته خلک نه دی زه مرګ ته ډېر بد یې د انسان مرګ ته خو که چا سره د باد وي پښتین ډېر غیرتي دی په چاوک بیا خپل سړی وولي چې دغ سره مې باد دي پنجابي په زور باندې مړی ما کوه دا سخت بې غیرتوب دی که په تو کښې ننګ غیرت وي بیا پښتو وطن دی خپل مخامخ روزه مخامخ یې کوه په پټه خوله باندې غله ګرځي غله ته په دا وطن شه بېننګه یی بې غیرته یی بې غیرتوب ما که دی پښتو وطن دی داسې کیسې ما روګډوه نوي طرزونه ما جوړوه د بې غیرتوبې زه دلته چې څومره هم داس خلک دی چې دغې فوج ته جاسوسي کوي غیرتي شکل د چا سره بد وي ورشه په سره رز باندې کور مخ شه دی که په چاوک شه چې چیر شه بد کې وایه که پښتین یې بیا سیرا هم وکړو چې دا چار مو کړیدو پټېږه ما پنجابي په زور باندې غیرت کوې پنجابي په زور باندې غیرت ګټې دا نه کېږي اول خو مرګینه بد دي زه بیا درته زه چې هر څوک سره قتل کوي که په غیرت دي که په بې غیرتوب دي دغه زه مذمت کوو په دا خپله خوره باندې زه خپل بچیونو ته هېڅ ژړو نه غواړو هېڅ پریود نه غواړو هېڅ د مړي غږ نه غواړو موږ ټول خلک دا کوي موږ په دا خوره باندې ګوډ بیډ فوج آی اس آی ایم آی دغه ته دا پیغام ورکوي چې موږ هېڅ نه د توس ملګري نه د جنګ ملګري موږ د امن ملګري خپله خوره خپل بچیونو ته ښه ژوند غواړي په دا کښې نه که څوک هم موږ ته په دا ټولنو کښې مخامخ کېده بیا مشرونه بیا ځوانونه دا هغه ورځې دي چې ظالم ته کلک وردارېږي که په دا نن ورځې کښې ته ور ونه درېدلې دا د ډېر خروب کو بیا دا د دغه د په سترګه کښې د سترګې اچولې ورځې دي دا دغه د ته مخامخ سپینې سپینې خبرې کولې ورځې دي دا د غیرت ورځې دي په دا ورځ د که لږ بې غیرتوب وکړو مخ شو بیا ډېر غیرتي نه کوې بیا وې هغه اثر نه وي نو نن اخر شه بیا خواستی دغه د کورانۍ نن د میر د پوره دغه د غمجن دي دا د میر مشرون هدي هر څه دي چې کیمه ورته خوښه کړله په دغه ور مخ شه چې یو ور دله ته کښېنوستل څوک څه په سر تیر دي دله ته هم ورسره یي که سابو یایي سابو ورسره یي که بله ورځ یایي بله ورځ ورسره یي چې لاش یې وي ورسره یي چې لاش یې نه وي هم په میشه دومره جذبات ودي دغې وطن د خدمت چې بغیر لاش هم په دنه ډېر تعداد شه ورسره راوتلی شي په هره ورځ باندې موږ ورسره یي دا کیسه پرېشوین کې نه دو په هر صورت چې دغه پښتنه دو دغه غوښتنه دو کورانۍ ته یې ساړي معلوم دي آسی بهادر معلوم دی چې په باروند باندې ورسره کښېني هغه پټخلای جواد خلای وردي باغر وردي کورانۍ دا دعوه کوي چې موږ ټول سړي په خپل سترګې لیدلی دي توس یې لیدلی دي توس روشستی ګواهي تپې کوه نور درته مخ شه موږ درته جنګېږي موږ د دغه کورانۍ سره یې د نواز شهادت ته خدای قبیل کړي او د دغه د دولته ډېر مړي وشي بل ور خلق پې غلی شي دا هم یوه لویه خبره ده چې کورانۍ یې کلکه پرې چګه شوله په دا خبره باندې او دا مطالبه هم وکړي چې څومره د دغې وطن نور کسان نیولي دي دا هم زر تر زره خلوص کړي داسې نه چې صابون بیا بل مړی راخستی وي بل ور اخري بیا بل ور دا ته ور ستړي وستی چې دا خو مړی اغزوی ته وراره ورا نور څه نشته دغه خبرې زه بالکل په حق شه یم چې دا څوک چې دغه د مړاوي په چار دو چې دغه د کیلې مخ شه میږ قبرستان جوړ کړي چې میږ لیا دغه د داس چاوک لکه دا په دغه باندې پوس یې شخول شریکي
چې رتلونکي 20 کاله 40 کاله 100 کاله بعد هم د مو بچیون په دا غلیار تېرېږي چې ده ته پته وي چې دا قبرونه چا دي چې دوی ته د ظلم جبردستاني نه ښخ شوي که دوی ته نه وي بل زوی مشترکه د کوره ډېره مشترکه منځکې دي خو ویر یې کسه یوه منځکه چې په دې علاقه کښې چیرې د فوج ظلم هغه کېږي دا د میږ هغه زوی دی چې په ذهن شوی ښخوي